رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين جدی آیاتونو مناسبت پخپل منس کے آغادادے ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره چدی زنادا مستقل یوا موضوع بشی ارکل چی د منافقانو د هغه بدو اعمال رسوی وشوا الله بیان کړه چې دوی ځان سره مبوزي زکه کدا منافقان تاسو سره په صف د مجاهدینو کې یوځای شي نو خیر به نه وي او نقصان به ډیر وي د منافقانو د ذلیل کولو او د رسوا کولو حکم کړو الله پاک په مخ کې آیاتونو کې چې دوی د ځان سره په دې خیسته او مبارک لار د جهاد کې مشرک وي زکا چې د دوی دخول میدان جهاد ته فائدہ نه وړي بلکې نقصان به یوسي او دوی جهاد نه کوي کو دوی بالفرض لاړو هم شي د جهاد میدان ته تاسو سره نو دا خبيثان به صرف او صرف نقصان جوړي باچا سب دستنه سره کینه دا ډډو وینو ټیک پښه دستنه سره دا ځل کو ته پرې د طالب الګ داس ډېر داس دقلته دا وځي کې بس نو دغه منافقان د دوی مشر او لیډر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا چې کله مړ شو امام بخاری رحمه الله اغا دا حدیث را نقل کړي چې کله عبدالله بن ابی مړ شو د هغه زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه راغی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایلو چې تخپل کمیس راکړه چې زه پکې خپل پلار دفن کړم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور خپل کمیس ورکو به ورتا داو فرمایل چې تراشه او داغه جنازه وکا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسیدلو چې د هغه جنازې ته اراده وکړه، نو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته خود دینه منع کړې شوی چې دوی ته استغفار مغواړه. اللہ پاک در تویلو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تو خو اللہ منع کړی یا رسول الله د دوی د پاره د بخنی د دعا نه اللہ منع کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چاویل عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې زب ورته د اویا کرتو نه زیاته بخنه وغواړم. ما ته الله وی که اویا کرت مرته بخنه وغواړم، خو د الله د بخنه صادر خو ډیر پراخه دی، زب بیا هم بخنه غواړم. سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنازه وکړه چې څنګه د جنازې نامه د دو کونو سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را واپس شو، نو اللہ جل جلالہ دا آیات مبارکہ را نازل کو. یو موقع ہو تیر شوا چې جنازه وشوا، خو دویمه بل موقع پاتې ده چې د هغې په قبر باندې ودرېدل دي، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتي مبارکه و چې قبر جنازې نه به کلم فارغ شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام با په قبر باندې بیان کولو، په قبر به ودرېدلو. نو الله جل جلاله ورته وی بس ته جنازه دې وکړه، په قبر به ورته نه ودرېږي، په قبر بورتا نہ ادرے گی. نو دلتا اللہ تصلی دا پا معنا دا دعا دا او دا پا معنا دا جنازی دا منز دا. نو اول عمل خوشو چھ جنازہ دا، دویم دا جنازی نا بعد دعا دا، تب پا قبر باندی نبی علیہ السلام بچکل وعظو فرمائلو نو بے دعا کولا. نو اللہ پاک ورتوی لا تصلی علی احد منهم ماتا، او تا منظم کوا اے زما حبیبا علی احد پیو قصد دی منافقاننا ماتا چکل مرشی. اللہ فرمائی منظر باندی مکوا دعا ورتغوالما ولا تقم على قبره، او تم ادریگا پا قبر دی منافقانو باندی چکم کس دوی نمرشی. نبی علیہ السلام ادریدل دا قبر دا دیر مفید دی دا میت تپارا. نبی علیہ السلام تعالیوی مدریگا. امام روح المعانی فرمائی کہ دا آیات مبارکہ پا فضیلت دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دلالت کی. دا آیات پا فضیلت دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دا عمر رضی اللہ عنہ مبارک پر رائے باندے اللہ پاک یو عالم لکلی چی نبی علیہ السلام مبارک کل جنازے دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول توڑان دے کیدلو. نو عمر رضی اللہ عنہ مبارک حضور علیہ السلام لنگ مبارک انیولو ورتو یا رسول اللہ دا خو آغا خبیث انسان دے چھ امیش بے استا پا خلاف خلو خزولا، امیش بے ردی بدی ویل ظالمہ جنازہ اور باندی مکواز کا اللہوی منافقانو تا بخنم غوارا. نبی علیہ السلام ورتو یا عمرہ پریک دا زبا ورتا بخنو غوارما
زکان نبی تا اللہ پاک اختیار اور کئی زر احمد دا عالم دا پار راغلیم دویم پاکی خبر دادا چی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دی منافق زوی دی اولوی صحابی دی عبداللہ راغلے دے بار بار ہوئی چی بس تو پہ جنازوں کا نورخوا معاملہ خدا اللہ سلام اللہ ورتوی اے نبی پا قبری ما ادری گا او دکم سری انتہا چی اخیری دعا کلمات دستا دخلین آغی دپاروتی دینو اللہ ویزی بخمانا بجنازو شو آغا خوص بنور دعا مغالا عمر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائل اے عمرہ پتا دے اللہ رحمی گی اے عمرہ اللہ جل جلالہ تا سمرہ محبوبی سمرہ اللہ تگرانی او گورا اللہ پاک آیات مبارکہ راو لے گلو چی منظور بعد نہیں مکوا پا خبر مودرے گا ولی انہم کفروا باللہ بے شکا دوی کفر کرا دے پا اللہ باندی ورسولہی او کفر کرے دے ظالمانو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وماتو او مرشو وهم فاسقون او دوی پا صفت دا فسق بانی دنیا نا لارل یعنی آخر وقت پورم توبہ وستلی ندا او دا منافق امیش کار داوی امیش فسق و فساد جوڑول معاشرہ کی گندگی خورول دا دی خبیثان و عادت دا اسرا روان آیات بعینی پا دی صورت کی مخ کے تیر شوے دے خو یو فرق پا کشتا دے آغا دا پا الفاظو کی پاولانی آیات کے اللہ فرمائی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم آلتا تیر شکن دلتا اللہ فرمائی ولا تعجبک اموالهم و اولادهم دلتا اولادهم راغے لائی نافیہ پا کے حذف دا او دریم فرق دا دے چالتا کی لیعذبهم دے او دلتا کی دلام پزے ان راغلے دے یعنی ان یعذبهم سالورم پا کے دا دے چالتا کی فی الحیات الدنیا التا فی الحیات او دلتا فی الدنیا دے نو دا تکرار خویات تاکید دے لپارد لکا دا دا اغید پاریا تاکید او یا روح المعانی دا وی چی دا مخ کی دا یو قوم پا حق لو او دا دا بل قوم پا حق لدے نبی تاکید نشتا زکا چی مخ کی خلق جدا دی او دا خلق جدا دی نو مخ کی مخاطب جدا او دا مخاطب جدا بحوالی روح المعانی دلتا اللہ فرمائی ولا تعجبکا او پا تعجب کی دی وانچوی تالرا مالنا ددوی و اولادهم او اولاد ددوی انما یرید اللہ بیشک ارادہ لری اللہ ددی خبرے ان یعذبهم چی عذاب ورکی دوی لرا بہا پدی مال سراب دنیا کی امدغ مال سبب دا ذلت او دا ہلاکت اگرزی دو وتزهق انفسهم او اوزی روحنا دوی وهم کافرون او دوی کافران دی اگا آیات مبارکہ تاثر آوالا ہوئی فلا تعجبکا اموالهم دا سویم دا ما تخکاری بالکل نیرا پنزه پنزوسم نمبر آیات تے کنا
فلا تعجبك اموالهم. دلته کې د منافقانو هغه تمقه تکړه الله پاک په دې آیات کې د تمامو منافع د آخرت، څومره منافع د آخرت چې دین او الله پاک ورته وی لاس ته ووینځي. دی آیات کې الله پاک ورته وی د آخرت د منافعون لاس ووینځي، دا غینه محروم شوي د ابد د پاره. او کوم سيزونه د دنیا د فائدې غنۍ نو د دوی د پاره الله پاک سبب د عذاب ګرځولې دي. دا به حواله امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر والا دلته کې الله وی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. په تعجب کې دیوانه چې تاسو لرا مالونه د دوی او نه اولادونه د دوی. انما يريد الله ليعذبهم بها. بشک اراده لري الله پاک د دې چې عذاب ورکړي دوی ته په دنیا په دې مال د دنیا کې، او اوز روحونه د دوی په حال د کون د دې کې چې دوی کافران دي. نو دلته الله پاک د ابد لپاره تمقه تکړه. دلته الله جل جلاله ورته وایي چې تاسو د دې دنیا هغه دنیا چې اوس ستاسو د وړاندې په صحابه باندې تقسیم شو، صحابه بیا هم پروا نه ساتي. هغه دنیا چې اوس په صحابه تقسیمیږي په مالی غنیمتونو کې، یو صحابي د هغوی په رقم کې تبدیلی را نغله. یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوراشه چراغ ورته استا په دې غاړه باندې جامې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دا جامې چیرته وي؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله شام ته زمونږ یو قافله لاړه، دا د هغې قافلې کې مونږه تجارت کړې، ما دا جوړه اغستې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ډېره ښه ده. څه وجه وه چې بلا جوړه دې اغستې نه ده؟ و یا رسول الله هغې وخت کې ما سره مالو دولت دام پې اغسته. ولی وی تا تا سمرا مالی غنیمت راغلے دے، سمرا اوخان و سن راغلی، سمرا غلامان تا تراغل لاستا، سمرا نقدی پیسی تا تراغلی لاستا، بیا هم ستا جوڑا بدل نشوا. نبی علیہ السلام مبارک تے سر مبارک کا تکو پجڑا شو. و یا رسول اللہ زمادی پر عبد کا بھی قسم ہوئی چې سمرا مال دولت راغله زما په کور کې شپه کړي نه دا، کمال غنیمت راغله اسونمی پلار کی فقیرانو تور کړي دي، او خان می فقیرانو تور کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل ځان له خو بد سپری خود ہے. و یا رسول الله ير را سرا اسینه چې د کمی جوړې د پارا د کملی باس د پارا ته مال ځان سره کی دی کور کی شپکی در باندې مرګ راشي، ستا هغه مال به کور کی پاتې شي. اسنه چې پورز د قیامت درنه الله پاک د عزت لباس وانخلی. ما ته یری چې رب الاشپد خدای خبر شه که په کور کې راشي ته سار برا پاسېږي که بنه را پاسېږي. نو صحابه د مال څه پروا ساتل. نو دی آیات مبارکه کې الله وایي او خبیثان و منافقانو پم اولاد تعجب مکوي، په مال تعجب مکوي. که تاسو وایي چې دا صحابه د مال نه دا داسې خلق دی چې دا مال ورته هیڅ ښکاري نه ګوري. اوس وخت کې ستا په موجوده عصر کې څوک 100 کاله وړاندې عبید الله احرار رحمه الله ته باچای وقت خطر اولګلو ورته وی حضرت کله کله زمونږ دربار ته راځه، او باچا به کله کله دیتا راتللو ته بکیناستو، ورته ویل کله کله زمونږ دربار ته راځه د لنګر د پاره بس ملاویږي. عبید الله احرار رحمه الله الله دې زمونږ ایمانونه داسې مضبوط کی. عبید الله احرار چې کوم خط را لګلو هغه د خط پاسه ورته شعر ولیکلو. دا شعر ترجمه دا فارسی کې شعر دی، ترجمه یې دا چې اے باچای وقتا والله العظیم چې ماتا ستاد ټوله باچاینا په نیمه شپه کې الله ته 2 رکعاته او د 2 رکعاتونو بعد هغه اوخ کې تویدل ما ته ستاد سلو باچایو نن بهتري دي. باچای بتا ته باچای زما د ستا باچای باندې سکار دی. نو صحابه خو بیا د ایمان کلک خاوندان دي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو صحابي ته وی الکه زه خبر شوم چې ستا سره سکور کې نشته او یا رسول الله ولی نشته کور کې الحمدلله زمون کور کې هډیر سدي وې سدي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې مون سره د الله توحید دې د الله رضا دا او د جناب محمد رسول الله محبت ته دین لوی دولت شتا ورته وې استاسی بچو متعلق ما اوریدلی چاوي کله کله په نهر باندې شپتيري و یا رسول الله د دنیا شپه خو د ګنټو شپه دا یا اته ګنټي یا لس ګنټي یا شپه ګنټي شپه بتیر شي د دنیا ورځ خو یا شپه ګنټي یا شپه لس ګنټي تیر بشي د سی ورځ را روانه ده یا رسول الله چې داغه ګنټي د دنیا د کال برابر ده دنیا د ګنټا داغه کال سره برابر ده 50,000 کال ورځ ده اسنه چې دنیا کې دې نعمتونو کې ماړه ماړی چې آخرت کې نه ير نشي نه دې خلقو رزق ورته الله وای چې په تعجب کې دنوانه چې تعالی را مالونه دي دا مال د دوی لپاره پیدا نه کوي نو ورته اولاد پیدا کوي او بشک اراده لري الله د دې خبري چې عذاب ورکړي دوی ته ځکه دوی په دنیا باندې فسخیدل مال باندې اولاد باندې زه تاسو بار بار دا خبر کوم ګوریات ساتي مال اولاد دا فتنه ده او موږ په دې فتنه کې واقع یو الکه زوی ستا غواړي هر پختون نه چې تاسو کې و یاره بس خدای دې ورور ته به زویا کوما دا قوم کې بچی نه کنه تخریع بندا دا چې الله پاک نه زوی غواړم چې الله دې وخت عالم جوړ کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین ډاکټر جوړ شي او هغه د خلق تربیت د روح کوي ما ته په الله پاک قیامت کې عزت راکړي نو موږ پښتانه سو ولی وتا ته پته نشته او پښتانه یو متل کوي تربور ته به اورور مشه اورور ته به زوی مشه بیا هم دغه زوی وی چې سبب استا په سر باندې می خونه ټکوي دا خبره مکوي وی خدای دې د پاره غواړم چې الله ستاسو دین خدمت وکړي شي ستاسو قرآن سنت خدمت وکړي د نبی علیہ السلام امت ته خیر ورسي دې د پاره الله بچي غواړم ورنه فتنه دا غوري لا فرمای وتزهق انفسهم او اوذ روحنا دوی وهم کافرون او دوی کافران وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ مخی آیتونو کی دا بیان شوئے کہ دا منافقان دا جہاد نہ دا پات کی دو بانے کئی جہاد تنزی یو بانا و بلا بانا کئی تا تا اے زما حبیبا اس دل تک یو بلا باریکی بیانوی اللہ پاک چې کله یو داسې آیات نازل شي چې پاغي کې امر د ایمان او د جهاد وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د پات کې درو اجازت مالداران غواړي مالدار خلق راضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ابل اورز منگ دری اسن واغسل دو مخان واغسل توری واغسلی باغ زمن قریب دے پخیگی یا رسول اللہ چی دا باغ برابر شو دمرا قجوری با منگا خرسی کو منگ با دی صدقات و خیرات و باسو او دا دیر صحابہ و مال دا غوی دا پارا پی دا جہاد سامان واگو نو مالدار خلق چی کل دا جہاد آیات راشی نو بیا دا بانے کئی دا تفسیر دا امام رازی رحمت اللہ علیہ دی امام رازی رحمہ اللہ فرمائی دلتا وصل اللہ پاک د مالدارانو هغه باریکی بیانای باریکی هغه ډیره نازک نقطه الله ذکر کی و اذا انزلت سو وخت نازل کړي شي تا اے زما حبیبا سورۃ یو سورۃ داسی سورۃ چې الله پاک امر کړی وی ان آمنو بالله چې کوم صورت کې الله امر کړی وی چې ایمان راوړي په الله باندې وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي په ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې کوم آیات
یا صورت کې الله دا حکم نازل کی چې تاسو وزي دا الله په لار کې jihad وکړي د نبی علیہ السلام په قیادت کې. استاذنک نو اجازت غواړي تانا اولو الطول منهم خاوندان د مال او دولت، خاوندان د مال راضی تا تو یا رسول اللہ جی منگتا اجازو کا چپاتی شو. وقالو او آئیدوی زرنا پریک دا منگا نکم مع القائدین چی شو کی ناستن کو تا یعنی شو منگا دا کی ناستن کو خلقنا نو ناستا سو کئی یا خو زعفا یا خو کورنو کی نساء زنانا یا خو کورنو کی واڑا معشومان یا کورنو کی معذور خلق زوانوی خو معذور اخپای نوی لاسی نوی تازیبانی ست تندر غرز دل اللہ ہوئی دیو یا رسول اللہ اجازت راکا منگ لرا چی شمونگم دا ناستو خلق سرا ردو بی ان یکونو خوشحالی کی دوی پدی چیشی یکونو مال خوالفی کسی سرد پاتی کی دن کو خود سرا معذور خلق سرا بوڑا گانو سرا چی دا ہوئی سرا پاتی پکورنو کی داولی وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مہر والے شوے پزنو دوی باندے مہر جباریت فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس دوی نپوئیگی پا اجر دا جہاد باندے دلتا بیدا ترجمہ کی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ دا ظالمان پوئیگی نا پا اجر دا جہاد باندے چہ دا جہاد سمرا اجر و ثواب دے نو تشپ منظور بانے وکار نکیگی. لیکن الرسول والذین آمنوا اللہ جل جلالہ فرمائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا ماہو او حقا کسان چی مومنان دی جاہدو جہاد کی بی اموالیم پا مالو نخپلو وانفسیم او پا نفس نخپلو وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ او دغا کسان جی دی اللہ وی دا پارا دا دوی نیکی دی دا خیرات مانا فیدہ یعنی دا سی فیدی باورتا حاصلی شی چی دا دوی ظلم با اللہ ور باندے خوشحالے کی الکا جنت کی با سو خوشحالے وی دی مومنان دا پارا ما تا سی تو خبر کرے وا کلا چی جنتین مومنان جنت تلار شی او جنتیانو وائی سغوالی جنتین بو یا اللہ حرم ملاو شی بنگلیم ملاو شی غلمانم ملاو شو زیب و زینتم ملاو شو د دنیا اگا خزا زما چی پا دنیا کی بدرنگوا خو اخلاق و تقوی برابر ہوا نن زماغی بی بیتا اللہ دمر حسن ورکو چی د جیحان د اعمالو پا برکت چکم حرم ملاو شوی دی دا اعمالو پا برکت دنیا کے چکم اعمال من کرو او داغی پا وجہ کمی حوری دنیا آخرت کے ملاو شوی دا داغی حورونا او یا زر چند بخیستا دا دنیا خزئی خد حوری حسن سمرہ دے دیوی حوری حسن دا دے حضور علیہ السلام فرمائی وہی کلچ اللہ رب العالمین زشب معراج کی دا جنت پا یو گنڈ بانے ور برابر کرو اے جبرائیل امینہ بوزا زما حبیب جنت تلالم جنت کی گورما یو ڈلا دحر ناستلا اگر حری داس اللہ رب العالمین ساتلی دی چند جنت تول مخلوق ورطا حیران دے تول مخلوق ورطا حیران دے دمرا مزیدار کلی ما جبرائیل نے تپوسو کو جبرائیل امینہ تا سوک دی داد حضور ما تا جبرائیل فرمائل چی یا رسول اللہ داستا دا امت دا پارا حری اللہ پاکی نولی دی دا خو اللہ پاک دیر لوی حسن ورکڑے دا با زمان دا امت دا شہداوی وی نانا دا غوی خو دیر اچت مقام دی دا غوی دیر اچت بنگلی دی دا غوی دیر اچت درجی دی دا بد چاد پارئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل داد انبیاء دی وینا وی داد چاد پار دی اے جبرائیل امینا ورته فرمایل دا د هغه چا د پاره دی چې د خدای د رضا د پاره دنیا کې یو بل سره محبت ساتلې دا د مشرق او دا د مغرب دی دا د پنجاب دی او دا د خیبر پختونخوا دی خود یو بل سره تعلق د دین په بنا دی اس یو بل ته د خیر دعاګانې غواړي نه قومي نسبت شته او نه د نسب د خوانه خو بس یو بل سره د دین په بنا رشتہ دا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استاد امت هغه خلقو د پاره دی چې صرف د یو بل سره د خدای د رضا د پاره تعلق ساتلی اوهو دا هډېره حسینی دی و یا رسول الله دا څه حسن دی کته دننه لاړې تب دننه د خپل امتیانو حوري وګوري چې د اریوي حوري حسن نبی علیہ السلام دینم خیسته دی وی آو وی دا خودیر حسن پہ اللہ تمام کرے نبی علیہ السلام تا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنن داسی حوری اللہ ساتل استا امت تا چہ دا اغوی پا دی مخ کی دا وین ذکنا او دی وین کی دا کمی اوبو بدلی گی را بدلی گی دا بستا امت تخکاری گی سیبا دا سی ورطا اللہ پاک انتظام کرے بند اللہ پا خزانوں کی طاقت ساتلی وی بیا دا دنیا والا خز خوبا چکمی د خاوندانو سره د ایمان پرانا جنت تراشی بیا خوباغی دمرا حسن خو نلری وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سمرا حسینانی دی وی آو وی چکمی دنن خوری دی پہر بنگلکی اغد دین او یا زر چند خیست دی او الته چې کوم ناس دي د اریوي حورنا به الله پاک د استاد امتی خزتا او یا زرونه زیات کړ دي حسن ورکی نو نبی علیہ السلام بیا هم د خپل خسر مینه کینو وی آو یا رسول الله خدای پاک فیصله داسې کړی دا چې دا حوری به د دې خزې خدمت کوي دا به سردار ای خزلم دا پکار دی چې د خپل خاون فرمان برداری وکي خپل خاوند خوشاله وساتي خپل خاوند رضا حاصله کی خپل خاوند ته وای خپل خاوند ته مسواک راوالی وخت د مانزه د او دس او بور تراوالی کپڑے ور تراوالی خپل خاوند آمده کی مانزه د پاره چې جمعه تلاشا جمع تلاشا ترجمه تلاشا او کدا ورته وي تم کې ډرامه او زم کې نه دا منځونه بخلاص به دا ماشومان شور کوي نو داسې کړوپنه خزانه دا دا دلتم د سټو خارو دا ولتم د سټو خارو به دلتم د سټو ګلاس وخی او ولتم سه بمداسه او خراب ځای کې وپرتای کما خزه چې دیندار نه په کار دارې خزا د خاوند د پاره وسیله د تقوا وګرځيږي اکثر بی دینیان زمون چې راضي د خود ولا سره راضي دا موږ مجبورې دي دا خزه موږ مجبورې ٹی وی را باندې خزي اخلي دیش دا په بلا بلا راوته دا دارا باندې خزي ګوره دیش باندې دویش ملکونه یو مرګري خبره کوله هغه یو کتاب لیکله وای ما یو کتاب لیکله او هغه کې ما د انګريزانو د باز خلکو انټرویو نه نقل کړی دي یو انګريز نه برتانیې کې تپوس شوی دی وای هغه ما په کې لیکلي چې په دیش کې څومره نقصان دی هغه وای دویش بیماری نه د ذهن د دې شي نه جوړيږي دویش بیماری نه او د دې لپاره يهوديانو مستقل یو د چاندي بکس کولاو کړي چې هغه پیسې راغونډيږي او په دې ټیشرونو باندې لګي پاږي کې صرف مسلمانانو ته فحش ښکارا کوي هغه جامع ښکارا کوي دا وی بدن ښکارا کوي او زمونږ د پښتانه ورته ګوري زمونږ زنانه ورته ګوري څه عبرت پته نه واخلي خاوندا نو پکار دا چې خزي خاوند ته وي چې دا شخو د کور ته راوړو او روغوندې برقې تلاس کی وای بس درنه لاړم او ته کم خازي وای زر نظم پلار کرا بس وای ته سرنګ زی پلار کرا ورته چې تا نکاح کله قبل اولا نو تا ته مولا ویلو النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نکاح سنت او عبادت او ویلو چې تا قبول کړه دا د شریعت محمدی په رڼا په عوض د دومره مہر کی اخو دا ویلو نو دا شریعت محمدی دی کدا قهر الهی دی چې تا کور ته راوړ دا خزه کدا وای نو خزه په دې برقه نه بسره کور نه نزي
د خزي برقه په سب سړي تا د نن مور ته ولي وکتل ورته دی خاندل ته خو جنن نه مور لدی خاندل پلار لدی خاندل زا دا سکور خونه وي زدر نه لاړم بیړه دی غر کا شخصي اوس ته د جهنم برقه په سر کړه الله او د تقوا برقه په سر کا د نبی علیہ السلام یو صحابي دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته سار راغه شکایت ورته وکړو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر نه چې زرا شم زما خزما سره هغه چې زما کوم حق دی په هغه طریقې سره چې کوم ستا سنت دي زما خزانه فرمانی کی نبی علیہ السلام ول خان بی عائشہ ته فرمایل تی راو غواړه ورته وایا چې نبی علیہ السلام سخه پکېږي دی باندې تر خاون ناراض دی بی راغله نبی علیہ السلام کوړه بی عائشہ رضی الله عنها مبارکه وته وی ستا متعلق بیگا درخواست شوه دی ورته وی اے د مؤمنانو مورې زما دې پرب د محمد رسول الله قسم وی چې ما تا زما خاوند ارچا نگران نو بیا شکایت در باندې کړي و اے د مؤمنانو مورې زما خاوند کی دو کمزورته دي یو کمزوری پکې دادا چې دې د سار منزل پټیم باندې زینا داسې وخت کې دې د سار مونږ کوي چې اکثر دې مونږ قضا وي یو خو پکې دا مسله ده دویم دا داسې کاروبار کوي چې هغه کاروبار ماته پته دا چې دې پکې د نه خطای کېږي دروغ دې نه ویل کېږي نو زور ته چې زنی د نه هر مړ شمه خو ماتا د حرام په لار باندې مال مروړه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بی بی زینب په کوټه کې تشریف فرما دے دی په منډه باندې ورغلا و یا رسول الله د زینب حق نه خورم د زینب حق دی هغه سره تناست د کوټه د خو درخواست دی وای څه درخواست دی وای ته د صحابي نه تاسو کا چې دې څه کاروبار کوي دا رنګ دې د سار مانزله پټي مولي نزي وای خدام سره وای آو اخر آو غوښتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین دی ورته و فرمایل د خزي دومره حق دی پتا باندې خو پتا باندې څه حق شتا ته څه کاروبار کوي هغه چې خپل کاروبار ویل خا 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 سار مانځه کې وای ته وای جی کله سفر نه چراشم نو بیا رانه اکثر د سار مونږ بیٹې مشي کومه خود جمع نه علاوه کوم وای استا خزه ډیره تقوا دار خزه ده او کته نه خزه ناراضه شو نو نبی علیہ السلام ویلي غله شو حضور علیہ السلام بیا نبی علیہ السلام ویل تا نه به الله ناراضه شي هغه یا رسول الله تغله شو دی وقفه دی وکړه وای او کته نه په دې عمل خزه ناراضه نظم درنه ناراضه او چې زه درنه ناراضه نو الله هم درنه ناراضه هغه ویل یا رسول الله زما توبه باس یو داسې خزي پکار د چې خاوندانو ته مونږ ترغیب په تقوا باندې ورکو ښا الله دې زمونږ خاوندان د زنانو چې کوم خاوندان دي الله پاک دې تقوادار کی زنانه مو دې الله تقوادار کی خدای فرمای و اولئک لهم الخيرات دا کسان دي د پاره دوی نیکی دي و اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي الله وی ښا او کامیاب څنګه دي اعد الله تیار کړی دی الله پاک دوی د پاره جنتون دی تجری من تحتها الانهار چې بهیږي د لاندې د دینا نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی په دې جنت کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی د لویا الله دې زموږ استاد نصیب وګرځي اللهم صل وسلم علی النبی الامین اللهم صل وسلم علی النبی الامین اللهم صل وسلم علی النبی الامین ټیم برابر دی ان شاء الله زبیابا